ګلو ناظرینو سردار غمجن یم مرداني عضوونه زموږ سره یو ډېر ښکلی هنرمن ډېر ښه اداکار فلم ټي وي سټیج یو بهترین اداکار علي ارصفاتي ولاړ دی راځئ چې دې سره یو څو خبرې وکړو السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه سردار الله ښې ټیک ټاکې زه ستاسو ډېر شکرګزار یم چې دونه موږ له مو کره خبرو نن د بدرمنیر په 15مه برسي وه په پېښور کې دلته په لایبررۍ کې او تاسو هم راغلی دا نور اداکاران ټول راغلي خلک راغلي که نه جي هدایتکاران ورته راغلي دي اداکاران راغلي تاسو راغلي ټولو نو څه وایي د بدرمنیر متعلق څه وایي جي یاره جي بس بدرمنیر خو ډېر یو ښکلی انسان او ښه انسان شریف انسان بس د چا کار کې بیکار نه لرلو مونږ ورسره خپل هم ملو شوي ډېر ځله او دا د چې هغه وخت کې خو مونږ بس هسې هغه ټوپک موپک نیو نو د هغه خو ډېر ښه اخلاق و الله دې وبخي الله دې ورته جنتونه ورکړي او داسې بل بدر به پیدا نه شي څنګه چې هغه یقینا ګران ناظرینو بدرمنیر یو بدرمنیر او په دنیا کې یو بدرمنیر او بل بدرمنیر ورانه شي جی بالکل 15مه کلیزه ده او د دې نه مخکې ما 14مه کلیزه ونه منځله ځکه چې زه بهر یم د دې ځای نه نو زما ډېر زیات خواهش و چې زه د بدرمنیر بابا کلیزه منظم هر کال له الله موږ له ژوند د زندګي راکړي چې ویې منځو دې پرې له زما نصیب په 15مه کې شی او زه وله رالم چې دا کلیزه ما ومنځله د کې چې کوم آرټسټان ما وکتل او کوم آرټسټان ما ونه کتل نو افسوس راته شو چې آیا دا زموږ سینیر دی او د سینیر قدر کول پکار دی چې د سینیر کله قدر کوي نو تا الله تعالی مخ په وړاندې بوځي او چې کله تا هغه قدر نه کوي نو هېڅ هم نشته موږ خالي لاس یو اني خان موږ ډېر خوشحاله شو چې ته مو په دې محفل کې ولیدې ډېر ښکلي سینیر اداکاران جویل بابر صاحب جمان دي ټول راغلي دي او واحد یو اداکاره ته چې د پروګرام نه راغلی بل یو لیډیز پکې نه راغلی خصوصي طور تا خراج تحسین پیش کوو یو جهان مننه بس زه اکثر دا وایم چې دا زموږ بدقسمتي ده چې دا یو کال پس دا کلیزه راځي او په دې کې ته ژوند د زندګۍ څه پته نه لګي موږ له پکار دی چې دا ومنځو او دې کې څه خبرې د هغوی په هکله واورو نو زموږ هم دا ذهن کولو شي چې آیا هغوی د دې خاورې دپاره د پښتو ته ژبې دپاره څومره کار کړی دی پکار دی چې موږ هم هغه شانتې د خپل کار معیار وساتو او مخ په وړاندې ښکلی کار وکړو ډېره مننه دې وخت کې زموږ سره یو ډېر بهترین اداکار یو ډېر ښکلی اداکار کچکول خان ولاړ دی راځئ چې د دې سره د دې برسۍ متعلق یو څو خبرې وکړو السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه هلک صاحب بدرمنیر صاحب برسۍ له راغلي خیر دی اوجي بالکل اوجي څه وایي د نن سبا متعلق د زړو فلمونو د نویو فلمونو متعلق تاسو څه رایه ده بس خو ښکاره خبرې دي جای باندې خو د ویلو دغه په دې نشته چې پخواني فلمونه سدابهار یعنې اوس پورې هم خلک ګوري خوښۍ هم لګیا دي او نوي فلمونه څه ماحول ډسپوزیبل کړي دي او څه مطلب حکومت طرف نه هم اقدامات داسې نشته دی یعنې ایز ا پروډوسر که زه فلم کوم له اول زه یارېږم چې یاره زما فلم آوټ کېږي او دا کېږي ویم هم هغسې دا کوم فلمونه چې په سینما لګېدلي دي هغه په یوټیوب هم شته په موبایلونو خلکو ریکارډ کړل د دې څه اقدام نشته نو چونکې دې د وجې به ډسپوزیبل یار سړی په یاره کې پکې کار کوي ځان ته زر خلاص دا کوم نوي فلمونه چې دي دا نوي هلکان چې راګډ شوي دي عموما دا اورو چې ردي په خپله خرچه باندې مطلب دی په فلم کې کار کوي که نه او یو ځان له یو مقام نیسي چې لکه مطلب مخکې او ټول به داسې ووایي چې څوک په شوق راغلي څوک په دغه لار راغلي دي دغه خو نه چېړو به هر حال خو دا وایو چې دا نوي کوم خلک راغلي آیا دی به د دې زړو دا ځای ونیسي ما چې تاسو ته څنګه ویلې کار دی داسې که نه چې کار اوس نن سبا نشته کار د سره نشته اکټران ښه ډېر نو دا خو به وخت سره پته لګي چونکې سوشل میډیا دور دی د شپې فرمان کاسکر هیټي او چې سار پاسي نو بل سره راوځي نو هېڅ پته نه لګي چې مطلب دا یې څه به کېږي ستاسو مخکې څه فلم یا ډرامه را روانه شته بالکل شته جي شو مې هم شته دی دې میاشتې اینډ کې به کومه صابرینه سلیما کې او یو سکرپټ مې لیکلی خو چونکې مې لا سیکرټ ساتلی دی لیکومه نه کهاني د هر څخه مې برابر کړي یو فلم دی وړوکی شانت آیینه سلیما له به ډېره مهرباني جناب تھینک یو خدای مو ښه ساته مهرباني دې وخت کې موږ سره د بدرمنیر صاحب ډېر نیازبین زوی سید منیر صاحب چې د بار ملک راغلی دی د 15مې برسۍ دپاره موږ سره دې وخت کې ولاړ دی د ده نه یو څو تپوسونه کوو جناب د بار ملک نه په خیر راغلی ډېره مننه جي ډېره مننه مونږ اوله پیرم ستاسو کمې په مردان کې په برسۍ کې محسوس کړی وه او شکر دی چې ملاقات مو در سره وسو حاجي څه محسوسوې
نو اول خو زه د مردان نیوز ون ډېره شکریا ده کوم غمجن صاحب تاسو زموږ د مشران یې زموږ فخر یې چې تاسو هر کال د برسۍ د دومره په انتظار یې او د برسۍ د ورځو نه علاوه هم تاسو په بدر صاحب باندې دونه پروګرامونه په مردان کې کوئ چې زه ډېر مشکور یم خوشحالېږم تاسو زموږ فخر یې او دا ستاسو حواله دی چې یاره 15 کاله بعد هم که سوشل میډیا والا دي که چینل والا دي که هر یو عام خلک دي که فېډریشن والا دي که آل پاکستان بدر منیر فېډریشن دي که نور دي هغوی دا برسي مناوي او په ډېر په احترام سره مناوي او دعاګانې ورته کوي دا زموږ دپاره د فخر خبره ده هغې غټه خبره دا ده چې بدر صاحب یو داسې وخت تېر کړی په انډسټرۍ کې چې هغه کچه کار نه دی کړی ښه وخت تېر کړی دی د عزت وخت تېر کړی دی نو موږ په ډېر خوشحاله یو او ستاسو یو جهان مننه چې دې برسۍ د رالی او د نور هم ښایسته کړه او د بدر صاحب تاسو هر وخت په وخت باندې په اخبارونو کې په شعر و شاعرۍ په هغه باندې تاسو هغه یاد کړی دی او یو جهان مننه جي بدر منیر صاحب چې کوم دی دا یو عوامي هیرو بین الاقوامي هیرو د یو جبې د یو دغه د وطن دپاره یو قوم دپاره نو د یو بین الاقوامي هیرو وه موږ پې فخر کوو او موږ په تاسو هم فخر کوو چې تاسو د بدر صاحب نیازمین بچي یې دې ځل عقل منیر صاحب نه دی راغلی وجه بس عقل منیر صاحب خو را روانو خو لږ مصروفیاتو په وجه کور کې زه کار معلوم روان دی او زه بار یم یا هغه راځي زه راځم نو ما خو دې راشه خو هغوی نه زه کله کورې بس زما کم کا خپله لاړ شه انشاءالله سوات کې به زموږ یو هفته بعد ختم پروګرام یې هغې به هغه مشري بیا کوي او دا مو امید دی او لاهور کې دلبر دی لیکړله نو بس یو شی ګران ناظرینو یقینا سید منیر صاحب ډېر لوی وکړه چې د بار نه دې برسۍ له ځان راورسوه او دا یې ثابته کړه چې د بدر منیر حقیقي وارث یم موږ سره یو ډېر زوړ سینیر اداکار بهترین اداکار امان صاحب دې وخت کې موجود دی راځئ چې دې سره یو څو خبرې وکړو د نننۍ برسۍ په متعلق باندې جی امان صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام څنګه حال صحت وصحت په ښه دی جزاک الله جزاک الله جزاک الله شکر الحمدلله چې خدای پاک خاصیت درکړو موږ دا اوس هم دغلته په سټیج جوړ دی امان صاحب بیمار دی خو د بدر منیر 15مې برسۍ له ځان را رسولی دی نو ډېره یقینا د خراج تحسین خبره ده بدر صاحب ستاسو ډېر زوړ ملګری او تاسو سره ډېرو فلمونو کې کار کړی دی څه وایي د هغې متعلق اوه پورا داستان دی هغه داسې ویم سمندر په کوزې کې بندول دی د کوزې مونږ تقریبا 100 یو نیم فلمونه یو ځای کړي او زمونږ دور چې دغه شان دور بیا نشي راتلی بدر یو ډېر ښه فنکار او ښه انسان او پوه شي ښه یادونه یې پرېښي نو هغه وجه ده چې نن یقینا جی بدر او بل بدر نشي راتلی امان صاحب یو تپوس بل کوه چې لکه د هغه وخت نه والی تر دې وخته پورې تاسو چې کوم دی د فلم انډسټرۍ دا دومره خدمات وکړو اوس تاسو وړوکي سکرین ته هم راغلی ډرامې هم اکثر موږ ګورو ډېر بهترین رول ډېر بهترین کار دا نوې چې کوم ټیلنټ دا اوس راووتو او دا نوې فلمونه دا اوس چې کوم روان دي دا نوې هلکان راغلي دي تاسو څه خیال دي بس ځای ونیسي نن سبا خو دور بدل دی نوې کم یادوئ دا اوس لکه جانان فلم کې نوې هلکان و دغه کې ټولو ګیر چاپېر تاسو به ګورئ که نه 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 ما خپل فلمونه نه دي کتلي بیا به زه جانان نه ښه نو ستاسو څه خیال دی نن سبا چې یو سړی سرمایه په فلم لګوي نو نقصان کوي فایده کوي ته منې داسې کسان راغلي ما ورته ویلو ما څه وخت مزه کوي دا چې څه بل کاروبار چې اوس نه زه د فلم انډسټرۍ کې وم ما به خل دې شي نه ډسکریج کولی چې خپل څه نور کاروبار کوي دا تاسو بس کار نه دی پوه نو دا هزار وخت وایم هر چینل باندې وایم پوه چې څه دغه مستقبل نه ښکاري دا حقیقت چې د پښتو لومبني فلم ستاسو وخت کله خزان کله بهار جی جی دا تقریبا یو ټایم شروع شو لاهور کې زما فلم شروع شو کراچۍ کې دغه بدر صاحب والا هغه موږ والا څه وجوهات دي هغه که تاسو چېرته ما کوم ژوند باندې کتاب لیکلی دی ووایي نو پورا داستان ده پوه شئ ناکام اداکار څه ټایټل دی ما ایک فلوپ هیرو لیکن خلک دا باندې اعتراض کوي لیکن دې کې مقصد دی پوه شئ ټول مقصد ہے لیکن شاته حسن نثار کالم وکړو تاسو پڑھاو کوئ هغه ریویو لیکلی ډېر مختصر خو هغې کې ټول شی بند کړی پوه شئ
ٹھیک جی نو ٹھیک زه پاکستان واحد یو آرټیسټ چې ما بایوګرافي چې ولوک ورته بیتي وي لیکلي ده که نه ډېر ښه رسپانس میلاو دی عرض یې کوي نو ډېر چا چې ویلی دی هغې خوښ کړی دی خو مصیبت دا دی کتاب بینی چوک اډوسته نه پاکستان کې نو لا ډېر خلک د شي نه محرومه دي ان شاء الله سټډي به کوو زمونږ هم خواهش دی چې وی ګورو ولې چې تا د دومره مهنت کړی دی زمونږ د چای صداکار یې زاړه سینیر اداکار یې امان صاحب یو ډېر قابل ترین اداکار دی تعلیم یافته اداکار دی او خدای پاک دې ولې صحت ورکړي ډېره مهرباني جی الله پاک مهرباني تھینک یو جی